پښتو پوسټ چینل رڼو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره یو بل ویډیو شریکوم چې د هغه ښځې بیان مخې ته راغلی دی چې هغې خپل خاوند وژلی و. دغه خپل خاوند یې په کومه طریقه وژلی او دغه ښځه چې شهناز نوم یې دی په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي ټول تفصیل او د هغې لایف خبرې تاسو سره شریکوم. قدرمنو دوستانو تاسو به خبر یې چې په 400 عمرزو علاقه کې کومه واقعه شوې ده چې یوه ښځه چې د 4 بچو مور ده یو واده یې کړی و د هغه نه 2 بچي او هغه نه بیا طلاق اخیستی و. د هغه نه پس بیا یو بل سړي سره واده کړی چې د هغه نه هم 2 بچي او بیا د همدغه سړي یو ملګری و چې دې ښځې هغه سره یارانه جوړه کړې وه ځکه چې د دغه هلک په وینا چې ویل یې ما به د دوی کور ته سودا وړله او دې کس په خپل ښځه باندې ظلم کولو خپل بچي به یې وهل. نو په دې وجه باندې ښځې ما سره د یارانې کولو کوشش شروع کړو ما هم ورسره یارانه جوړه کړه او بیا دغه هلک وایي چې دې ښځې د خپل خاوند نه طلاق واخیستو او د طلاق نه پس بیا دې غوښتل چې ما سره واده وکړي. نو په یوه ورځ داسې وشول چې د دوی په کور کې ډېر زیات جنګ شر و. ما ته یې ټلیفون وکړو زه چې کله ورغلم نو خپل خاوند سره یې جنګ و. نو چې ما یې خاوند پویولو یعنې خبرې مې ورته کولې هغه ما سره جنګ شروع کړو. نو چې ما پرې د سټه ګزار وکړو یو ډب مې ووهلو ورپسې مې دویم ډب ووهلو هغه په ځمکه راپرېوتلو او مړ شو. د هغې نه پس یې بیا د هغه لاش د حسین په نوم یو ملګري سره په شریکه ټوټې ټوټې کړی دی نیم یې په بوجه کې اچولی ښخ کړی دی نیم یې سیند ته غورځولی د دې دپاره چې شناخت یې پټ کړي. اوس دوی نیول شوي دي دغه هلک یعنې دغه یارې او دغه ښځه پولیسو سره دي او دوی په خپلو خبرو کې دغه ښځې ویلي دي چې زه هېڅ قسم شرمنده نه یم زما خاوند د دې قابل و ځکه ورسره ما دا کار وکړو. الله تعالی دې داسې ښځو ته خپله سزا ورکړي چې خاوندانو سره دومره ظلم کوي. دا یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در رسو. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.